وکیل صاحب داسې یو سوال ده چې زموږ ټول افغانانو دلته سویدن کې چې اوسېږي هغوی سره پاسپورت یا تذکره شیان شته دي خو میګریشن دوی نه قبولوي وایي چې دا ثابت نشته که نه دې لپاره څه رای حل شته دي که نه دي نو چې شته دي تاسو کولی شئ چې موږ ته لږ سره هغه وکړئ تاسې هدف دا ده چې دوی خپل سویډني پاسپورت ته غوښتنه کوي او سیټیزنشپ ته او بیا دوی ته په هغه کې وایي چې تاسې خپل هویت نه دی ثابت کړی نو موږ تاسو ته پاسپورت نه درکوو جی بالکل همدا دی تاسې هدف او په دې هکله بصیره جانې اساسي موضوع دا دی په قانون کې دا راځي کله چې تاسې پاسپورت اخلئ که چیرې تاسې په سویډن کې هستئ نو د سویډن د اوتلمنیngsلاګ چې دوی ورته وایي که نه د دغې قانون په اساس په 12مه ماده کې 11مه ماده خو یې هغلته راځي وایي چې تاسې باید خپله هویت ستیرکه کوئ که چیرې تاسې خپل هویت ستیرکه کوی نشئ یعنې ثابت یې کوئ که نه شئ کولی باید تاسې خپل هویت احتمالي ډول باندې باید ثابت کړئ یعنې تاسې سنولیک ډول باندې باید دا ثابت شي اوس یو کس راځي هغه نشي کولی چې 100% کې هغه ستیرکه کړي یو کس څه رقم کولی شي چې خپل هویت 100% کې سویډن کې ثابت کړي د هغه لپاره په قانون کې بیا 11مه ماده د همدغې قانون وایي چې تاسې باید د خپل د کورنۍ هیواد نه باید داسې اسناد ولرئ چې هغه پاسپورت او تذکیره او هغه پاسپورت او تذکیره تاسې په خپل هیواد کې پرنټ کړي او په خپل هیواد کې مخیستي ځینو ته داسې یو سوء تفاهم کیږي چې زه خو افغاني پاسپورت لرم زه خو تذکیره لرم ما د افغانستان د سفارت نه اخیستی نو دا ولې نه قبلیږي په قانون کې دا نه دی راغلی چې ته سفارت نه واخله قانون کې راغلی چې وایي اتفردت فران هیملاندت یعنې تا د خپل د کور هیواد یعنې د اصلي هیواد نه دی هغه پرنټ شوی او تا په خپله اخیستې دا ډېر مهمه ده چې ته باید هلته د فیزیکل بیسوک کړي په شخصي ډول باندې ورغلی اوسې هغه تا خپل اخیستې نو دغلته که داسې اسناد تاسې درلودلي نو دا 100% کې ستیرکه ایدنټیټیټ ده اوس که یو څوک دغه نشي کولی باید احتمالي ډول باندې خپل هویت ثابت کړي یعنې سنولیک په ډول چې 12مه مادې ته راځي نو په هغه حالت کې که څوک راځي سویډن ته مثلا دوی غوښتنه کړې ده تنها تذکیره یې ورکړې ده او یا هم دوی تنها پاسپورت ورکړی نو په دې کې بهتره دا د مخکې د دې نه چې تاسې د پاسپورت غوښتنه کوئ اول خو یو حقوقي شخصیت سره خبرې وکړئ یو دفتر ته مراجعه وکړئ چې دغه شیان تاسو ته رفع کړي نو تاسې باید اول کار دا وکړئ چې خپل اصیل پروتوکول وګورئ که چیرې اصیل پروتوکول تاسو سره نه تاسې کولی شئ چې بستلې کې د میګرافونسفرکت نه دا چې څنګه بستل کېږي مراجعه وکړئ موږ دفتر ته موږ تاسو سره همداسې مرسته کوو دې هکله کې او وروسته د هغې نه په خپل بسلوت کې وګورئ چې تاسې کله دایمي قبولي اخیستې وه په دایمي قبولي کې ستاسې د آیدنټیټیټ بدومننګ څه شی ول ستاسې د هویت تثبیت په هکله چې دوی استدلال کړی ده دا څه و چې هلته که چیرې تاسو ته لیکلي چې هو تاسې خپل هویت سنولیک ډول باندې ثابت کړی ده بیا تاسې لاړ شئ خپل دغه د پاسپورت غوښتنه او تیوري جوړ کړئ په هغه په اساس مخکې لاړ شئ اوس راځي سوال دې ته بصیره جانې که یو څوک هېڅ نوع اسناد ونه لري او هیلت سټټسلوسي یعنې هېڅ نوع هویت دی نه لري دا یې څنګه ثابت کړي پر دې هکله د موږ افغانانو ډېر مشکل درلوده او دوی نشو کولی خو یو شی په یاد ولرئ چې نوی قانون چې 2025 کې دی تصویب شو د مارچ د میاشتې نه هلته ګورې یو استثنا موضوع راغلې ده هلته وایي که چیرې یو څوک هېڅ نوع خپل هویت نشي ثابتولی دی کولی شي مونتلیک هغه ته لاړ شي مثلا اوتردنینګ ته لاړ شي یعنې لاړ شي شفاهي تحقیقاتو ته غوښتنه دې وکړي یا خپله مهاجرت اداره دی خپله غواړي نو مخکې د هغې نه چې تاسې هغوی وغواړي تاسې ورته غوښتنه وکړئ په هغه شفاهي معلوماتو کې بیا تاسې کولی شئ چې خپل هویت په احتمالي ډول یا سنولیک ډول باندې ثابت کړئ اوس چې په هغه انټرویو کې څه پوښتنې کیږي څنګه باید ځواب ورکړي دا لږ تخصصي موضوع کیږي چې د ویډیو نه ډېره اوږده نه شي نو هغه بیا تاسو کولی شئ چې دفتر ته مراجعه وکړئ چې موږ تاسې آماده کړو چې په هغسې انټرویو کې زه څنګه انټرویو ورکړم چې خپل هویت ثابت کړم د افغانستان کوم قوانین د ثبت احوال نفوس کوم قوانین زه باید استدلال کړم چې هلته زه باید دا ورکړم تر څو زه خپل هویت په احتمالي ډول ثابت کړم نو په دغه شکل باندې تاسې کولی شئ خپل هویت ثابت کړئ او د سویډن پاسپورت ترلاسه کړئ ډېره مننه وکیل صاحب هیله کوم